سلامونه دوستانو د دنیا په هر کوټ کې چې یاستئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت جامه کې سنبال اوسئ. نو دا ځل د ننګرهار ولایت جلال آباد مرکز مخابرات چوک کې موجود یم چې دلته د ښاروالۍ لخوا یو غټ سکرین لګولی دی چې نو عوام هم راټول شوی دی چې د IPL د فاینل لوبې دي چې KKR او د سنرایز حیدرآباد. نو ډیر شمیر مینوال دلته راغونډ شوی دی، څوک د کلکتې نایټ رایډر سپورټ کوي، څوک د سنرایز حیدرآباد. نو موږ هم دغه راغلی یو چې دوی نه یو څو پوښتنې وکړو، دوی نه حال احوال واخلو چې کوم ټیم مینوال دی. تاسو تر پایه موږ سره اوسئ. مننه. زما نوم چې اسماعیل دی. اسماعیل د کوم ځای نه راغلی؟ زه خو صاحبه سمرخیلو نه راغلی. سمرخیلو نه. دلته خالص د IPL لپاره راغلی که نه نور کار و؟ او انشاءالله زه خو تلویزیون خو کور کې هم شته، خو دلته چې کوم د ګران شمېر خلک راغلي دي که نه، نو په دغه باندې لږ مزه زیات دی. بالکل. د کوم ټیم مینوال یې؟ زه خو وروره د KKR ډېر مینوال یم، او بیا خاص کار د ګوربز. ګوربز دپاره د KKR مینوال؟ او انشاءالله زه د ګوربز اوس ته څه فکر یې کوم ټیم ګټي؟ انشاءالله چې د ګوربز د ټیم ښه روان دی. ګوربز تر دې دمه څنګه روان دی؟ تر دې دمه خو انشاءالله چې ښه لوبه کړې ده، او نور هم د خوښو چې یو پنځوسیزه خو ووایي. انشاءالله انشاءالله. زه خو د سنرایز حیدرآباد مینوال یم، زما او ستا خو بیا ټکر راځي نو. والا مینوال موږ هم د هغې خو هغه داسې ده چې هغه ټیم زموږ هغه باروکي سره ډېر زیاتی کوي، بیخي چانس نه ورکوي. دا خبره خو مننه وروره، خوشحاله اوسه. او آخر کې مینوالو ته او دنیاوالو ته څه پیغام؟ اخر کې مینوال ته دغه یو پیغام دی وروره جانه چې ځوانان کرکټ ښه شی دی وروره، ځکه ځوانان چرسو نه بچ کوي، شرابو نه بچ کوي، پوډرو نه بچ کوي. نو چې کوم سړی نشه کوي او بل شی کوي هغې نه ښه ده، که نور کار نه وي کرکټ دی باید وکړي. ښاروالۍ لخوا دغه سکرین لګول شوی دی، نه ته څومره خوشحاله یې؟ کومه فایده کومه اهمیت لري داسې؟ دې نه زه انشاءالله چې ډېر خوشحاله یم. ګوره اوس که دغه سکرین نه وی دغه ځوانان بدمني یو خوا نه یو خوا کې ناست وو، مطلب ډېر پکې بېروزګاره دي، صحیح ده، خو مطلب یو نشه باندې به مبتلا وو. دې نه ښه ده تشویش کېږي نو دغه طرف ته ګوري نو مایند جوړ وي. یعنې خوشحاله یې؟ او ډېر بېحاله. دې اقدام نه بیا هم ډېره مننه. خوشحاله. ستاسې نوم؟ نوم مې یاسین دی. او د کوم ځای راغلی؟ ننګرهار ولایت درینور ولسوالۍ. درینور نه راغلی؟ نه همدلته دوکانونه هم دي. ښه ښه ډېر ښه. نو کوم ټیم مینوال یې؟ زه خپله خو د ګجرات. ګجرات. او دلته د سنرایز حیدرآباد او د کلکتې لوبه فاینل روانه ده، نو فی الحال د کوم ټیم سپورټ کوي؟ سپورټ به انشاءالله د ګوربز وي، ځکه چې خپل افغان لوبغاړی هم دی. افغان لوبغاړی بالکل بېشکه. څه فکر کوې چې کوم ټیم ګټي؟ انشاءالله ګوربز ټیم ګټي. ګوربز تر دې دمه کومه منډې کړي دي که نه آوټ شوی دی؟ یو 20 منډې کړي په 21 بالونو، خو انشاءالله کوشش کوي، خو هغه بال صحیح بیټه نه راځي. ښه ښه ډېر ښه. نو د سنرایز حیدرآباد ټیم کې خو فاروقي هم شته، نو هغه هم باید سپورټ شي که نه؟ بدبختانه چې سنرایز حیدرآباد بیخي فضل حق فاروقي د موقع ورنکړه په دې IPL کې، او تاسو شوګو راشد هم نور هم ټول لوبغاړي وو ماشاءالله ښه وځلېده، خو انشاءالله بل کال موقع ورته ورکړي انشاءالله. ها د ښاروالۍ لخوا دغه سکرین لګول شوی دی، دې نه ته څومره خوشحال یې؟ لومړي قدم کې خو د ښاروالۍ نه ډېره مننه کوو چې سکرین یې والی همدغسې باید په نور ولایتونو کې همدغسې سکرینونه ولګول شي، په ښاري چاپېریال لپاره باید خدمت وکړي. ښه دا د دې جلال آباد لپاره دې خلکو لپاره دا څه مفید تمامېدی شي ستا په نظر؟ مفید خو په دې دغلته ځوانان راځي، هغه د چا خبره چې بیخي د نیشو او تماشو نه بغیر دغلته زیاتره پوډریان کې ناست خو شکر الحمدلله داسې ځوانان ولاړ دي، ټول کله ځوانان ولاړ دي، میچ نه د ورزش نه خوند اخلي. او زه خو د سنرایز حیدرآباد مینوال یم، بدبختانه زموږ ټیم ډېر خراب دی. نو تاسې د مخکې نه مخکې مبارکي وایم چې آخر کې مینوالو ته دنیاوالو ته څه پیغام لري؟ بس پیغام به اول به تاسو نه مننه وکړم، د افغان جنت وطن چینل نه مننه وکړم، او د لیدونکو ته به خپل هغه سلامونه لیکي هیله وړاندې کړم. او دویم انشاءالله چې بس هر سړی د باید کوشش وکړي، ورزش وکړي، تعلیم وکړي، خپل وطن ته د خدمت وکړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.
جانه د کوم ځای راغلی؟ د اخندزاده صاحب څخه. اخندزاده صاحب څخه. د میچ کتلو لپاره راغلی؟ میچ کتلو ته هم راغلم خو خپله تمرین کوم. ښه د ښاروالۍ له خوا نه دغه سکرین لګول شوی دی، د دې اقدام نه څومره خوشحاله یې ته؟ ولا اصلو کې اتیا فیصده خوشحاله یو. خوشحاله یې او چې کرکټ مینوالو ته د مینوالو لپاره یو ښه دغه ده پرمختګ ده او دا خدمات دي چې خلک ورته بعضې خلک داسې دي که نه چې کور کې وسایل نه لري دغه برق او دغه نه لري خو دغه ځای نه نږدې کتلې کولی شي. د کوم ټیم مینوال یې؟ د KKR. د KKR. د ګوربز لپاره؟ ګوربز لپاره خو زما خپله نارین ډېر زیات خوښېږي. ښه نو ګوربز هم تر دې دمه ښه لګیا دی خو خدای دې وکړي چې زه خو د سنرایز حیدرآباد طرفدار یم. هغه څنګه؟ نو بس هغه ټیم ښه لوبه کوي. بازار ته خپله خوښه ده واقعیت زما خپله KKR ډېر خوښېږي. ښه اوس څه فکر کوې څوک ګټي؟ KKR یې ګټي انشاءالله. څو فیصده؟ سلو کې 99% ګټي. 99%. احمد ځای. د کوم ځای نه راغلی احمد ځای؟ کامې نه راغلی یم خاص د ګوربز د میچ دپاره. خاص میچ؟ خاص میچ ته راغلی یم. نو ډېر زحمت دې کړی نو؟ بس ډېر زحمت هم کړی خپل لوبغاړي به سپورټ کوو. ښه د کلکتې مینوال؟ د کلکتې پوره مینوال یم. او ګوربز خو اور شو که نه؟ په قسمت کې همدا نه حدیرسان لیکل سوي وویله بس بهترینه سیاله زه بیا هم ښه لوبه وکړه خو څه فکر کې کوم ټیم ګټي؟ انشاءالله تعالی فوله کلکته ګټي او کلکتې لوبډۍ ترې مبارک وي. نو د دې سکرین نه څومره خوشحاله یې؟ بس موږ د دې سکرین نه ډېر خوشحاله یو. موږ ته یې دا سکرین لګولی دا ډېره مننه ترنه کوو. دلته د موږ دپاره دا سکرین لګولی دا موږ د دې نه ډېره مننه کوو. خاص د میچ کتلو لپاره راغلی؟ بالکل صرف د رحمان الله ګوربز لپاره راغلو میچ هم کتل ته بس. ګوربز نننۍ لوبه څنګه و ستا په نظر؟ ولا شکر دی الحمدلله ډېره ښه لوبه وکړه وروره ډېره لوکس لوبه وکړه ډېره خوشحاله کړو. اوس خو دغه لوبه چې دی د دغې د KKR په ګټه تمام شو نو څومره خوشحاله یې؟ ولا خو سل په سلو کې خوشحاله ځکه زموږ پکې یو ستوری لوبېږي که نه ستوری لوبېږي او څلوېښت منډې مو وکړې نو واقعا چې زموږ ټول افغانستان افتخار دی موږ ویاړ کوو. نو آخر کې مینوالو ته څه پیغام لري؟ مینوالو هم دا پیغام دی چې بس خپله یو بل سره مینه محبت جنګ جدل او نسل نه جوړېږي. او د دې سکرین نه څومره خوشحاله یې دا راته ولا دا خو زه کابل کې وم چې رالم دا سکرین مې ولید ډېر خوشحاله شوم او تقریبا داسې یو ساعت خو دلته صرف ودرېدو او خلک هم ډېر راغونډ شوي دي نو دا د سکرین برکت دی که نه؟ او بالکل د سکرین برکت دی. نو ښاروالي نه موږ باید مننه وکړو. څنګه؟ ډېره مننه د ټول افغانستان د ولس نه. د کوم ځای نه راغلی؟ درینور راغلم وروره. درینور نه؟ خاص د میچ لپاره راغلی که نه همدلته اوسېږي؟ خاص میچ دپاره راغلم او ګوربز دپاره راغلم. ګوربز مینوال ډېر دی ماشاءالله واقعا د افغانستان افتخار دی. نو عموم کې چې په دې لوبې په اړه وغږېږو نو څنګه لوبه وشو ستا په نظر؟ ماشاءالله ډېره ښایسته لوبه وشوه. بل دا چې زموږ دغه ستوري لوبېدو میلمانه ډېر ماشاءالله خوشحاله وو موږ هم ډېر خوشحاله وو. ما خصوصا کار پرېښود دې لوبې دپاره راغلی وم چې دې ګوربز دغه قوارې لګوم چې دا زړه مې ورباندې مات شي ځکه بس بالکل نو دا ستاسو مینه ده موږ باید خپل اتلان سپورټ کړو چې تر څو نور هم دوی ته روحیه ورکړو تر څو نور هم وځلیږي. نو عموم کې د دې سکرین په اړه که لږ راته ووایي چې څومره خوشحاله یې دا څومره زموږ دغه جلال آباد دپاره مفید تمامیږي نو د دې په اړه څه نظر لري؟ یقینا چې زما کار ختم شي او ماښام ټایم کې هر ماښام د سکرین دپاره راځم ډېر خوشحاله یم دې دپاره چې ډېر یو خوشنویسي موږ ته ښودلی دی او بل ښایسته سکرین موږ ته لګولی الله دا ګل ګلزار چې موږ ته لګولی ډېر دا ځوانان ورنه خوشحال دي ډېر ځکه یې موږ ته لګولی چې دغه ځوانان ډېر خوشحال شي د نشو نه باید خلاص شي نور نوشیانو نه باید خلاص شي موږ دې به ډېر سخت خوشحاله او دعاګانې مو دغه زموږ ولس او د افغانستان پرمختللی اوسي باید. نو دې زرنج کې ناست یې ته نو همده زرنج ستا دی؟ نه دا زموږ د نیکانو دی. نو څومره خوشحاله یې لوبه وشو؟ ډېر خوشحاله یې وله. نو کوم لوبه دغه ټیم طرفدار یې؟ شاهرخ خان ګوربز دپاره. او د دې سکرین نه څومره خوشحاله یې؟ ډېر. نو زه ورسې یم خو بس مونږ میچ ته راغلي وو الحمدلله بس چې کله خبر شو چې شپږ نیم بجې لوبه ده مونږ ځان راورسوو وختین ځان رارسول او دلته ورته پته مو یاره ستاسو دا سیټ اپ مې خوښ شو ښه
همدا زرنج کې ناست دی ښه ښکلی مزه هم پکې راوړي دي بالښتونه ورته راوړه ترې بیا او ښه مزېدار په پوره امکاناتو برابر راغلي یو میز نه دې خوند واخیسته او بیخي اخره پورې خوشحاله شوي مننه دا ته کوم ټیم طرفدار وي مونږ خاص د ګربز دپاره راغلي وو هره لوبه م کتلې ده یاره دې زرنج سره راغلی کور نه زرنج دپاره درې کسان یو دوه درې واړه څومره وخت کېږي چې دلته ناست دی یاره وګرۍ مو کړه څه خو روپۍ م راټولې کړې څه به و درته دروغ وایو او بیا رالو میشته کېناستو میشته کېناستو او دنیاوالو ته څه پیغام لري بس وطن کې امن دی مینه ده هر څه برابر دي صرف چې مسافر راشي نو وطن به نور هم ښکلی شي